زما خو وخت کور کې تېرېږي، کور کې تېروم، نه غواړم چې بیرون لاړ شم، بیرون ګڼه ګوڼه زیاته وي او په همدې خاطر نه غواړم کار ځای ته به مخکې ډېر تلم، اوس کم ځم. زما کار ځای هم داسې ځای ده چې هلته لکه درملتون داسې ده چې لاړ نه شم هم نه کېږي. مخکې به جیم ته تللم، جیم هم نظم اوس بند یې کړ دولت، هلته هم ګڼه ګوڼه زیاته وه. نو کور کې وخت په مطالعه باندې تېروم، تلویزیون کې معلوماتي چینلونه ګورم، نه غواړم چې وخت مې چټي ضایع کړم چې بیا راباندې زیات فشار راشي، ذهني فشار یا ستړی شم بیا ورزش لپاره بیرون ځم. خو بیا هم کوشش کوم چې د خلکو نه د نورو څنګ نه 1 متر 1.5 متر تر 2 مترو پورې ځان لرې وساتم. تاسو ته مې سپارښتنې دا دي چې تاسو هم لاسونه مینځئ لکه څنګه چې ډاکټران وایي، او خپل ارتباط راکم کړئ څومره چې امکان لري، فزیکي ارتباط ښه یم. نور تاسو ته ښه ورځ.